عزتمندو حضور صلی الله علیه وسلم چې کله د معراج په سفر باندې تلو نو د هغه مختصر واقعه درته ذکر کوم. حضور صلی الله علیه وسلم په حتویم کې ودو سترګې مبارکي ودوي او زړه مبارکي ویخو. حضرت جبرائیل علیه السلام راغلو او نبی علیه السلام یې بیدار کړ او نبی علیه السلام سینه مبارکي اوسیرله زړه مبارکي ورله د زمزم په اوبو باندې وینځلو او د لکونو انواراتو نه ډکو. بیا مخ سره حضور صلی الله علیه وسلم ته یو سورلی پیش کړی شو چې هغه ته براق ویلې شي. براق د برق نه وتلې دی چې د دې معنا بجلی ده او دا د بجلی په شان تیز رفتار وو او د نظر په منتها باندې به قدم خود. او چې کله حضور صلی الله علیه وسلم په براق باندې قدم کې خودو نو هغه د خوشالینا پټوپونه شو، یعنی براق خوشاله شو، ټوپونه شروع کړل چې په ما باندې یو عظیم هستی کې نستله. سبحان الله. عزتمندو په دغه سفر کې بیا حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم واقعات وکتل، یعنی کم کسان چې د الله په لار کې خرج کوي هغوی ته به څه بدله ملاویږي، کم کسان چې موز نه کوي بالمازوي هغه د انجام څه دی، د زکات نه ورکوونکو سزا څه ده، د بدکارو خلکو انجام څه دی، د خیانتګر سزا، د سودخور سزا. دغه ټول نبی علیه السلام په خپلو سترګو باندې وکتل او د هر یو عمل به چې د جبرائیل علیه السلام نه تپوس کولو چې دته دا سزا په څه وجه ورکړی کیږي. نو بیا ورته جبرائیل علیه السلام ورته وفرمایل چې مثال په تور دا بالمازه دی، بالمازه ته دغه د عذاب ملاویږي، دغه شانتي زکات نه ورکوونکو ته څه باندې سزا ملاویږي، د بدکارو خلکو انجام، د خیانتګر سزا. دغه ټول نبی علیه السلام چې کوم کتلی دي هغه به مختصر انداز کې داسې واقعیت اوریدلو دپاره زمونږ چینل ته هم تشریف راوړئ، مولانا محمد امین ته، او زمونږ د فیسبوک پاڼه مولانا محمد امین په نوم باندې هغې ته هم تاسو تشریف راوړئ شئ.